السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې راته روغ وئ. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د لوی اختر لپاره خپل تصویران په ډېر کم وخت کې ډیزاین کړو. نو موږ ستاسو لپاره تیار اختریز فریمونه ډیزاین کړي دي. فقط تاسو پکې خپل نوم او خپل تصویر داخل کړئ د کین ماسټر پروګرام په واسطه. نو که تاسو غواړئ چې خپل تصویران ډیزاین کړئ نو دغه ویډیو زموږ سره تر پایه وګورئ. نو رابشئ خپل فیسبوک اکاونټ ته. خپل فیسبوک اکاونټ به خلاصئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړو بیا به راشئ سرچ ته. سرچ کې به تاسو ولیکئ نوید کارار اوفیشل. نو تاسو به زموږ پاڼې ته راشئ. کله چې زموږ پاڼې ته راغلی، کله چې تاسو په پوسټ باندې کلیک وکړو نو تاسو به راشئ اختریز فریمونه به له دغه ځای څخه سیو کړئ. نو رابشئ کین ماسټر پروګرام ته. کین ماسټر پروګرام به خلاص کړئ. بیا به راشئ په دغه هانه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو بیا پاس راشئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړو اوس به هغه تصویر راواخلئ چې تاسو زموږ د پیج څخه سیو کړی و. کله مو چې هغه تصویر راواخیست نو بیا به راشئ په لیر باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لیر باندې کلیک وکړو بیا به پاس راشئ په میډیا باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په میډیا باندې کلیک وکړو دلته به د خپلې خوښې وړ تصویر راواخلئ. کله مو چې تصویر راواخیستلو بیا به راشئ په همدغې تصویر باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په تصویر باندې کلیک وکړو بیا به دلته راشئ په کراپ باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو په کراپ باندې کلیک وکړو نو دغه آپشن به تاسو آن کړئ. کله مو چې دغه آپشن آن کړو بیا به لاندې راشئ په شیپ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو سرکل انتخاب کړئ. کله مو چې سرکل انتخاب کړو بیا به راشئ په خپل تصویر باندې به کلیک وکړئ او دغه تصویر به دلته په ښې طریقې سره ډیزاین کړئ. کله مو چې دغه تصویر ډیزاین کړلو نو بیا به راشئ په لیر باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لیر باندې کلیک وکړو بیا به په ټیکس باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په ټیکس باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو خپل نوم او تخلص ولیکئ. کله مو چې خپل نوم ولیکلو بیا به راشئ په دغه مطلب فونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو سټایل یعنی فونټ انتخاب کړئ. کله مو چې دغه انتخاب کړو بیا به راشئ خپل نوم به دلته په دغه خالی ځای کې ځای پر ځای کړئ. بیا به راشئ دلته سایډ ته په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړو نو بیا به راشئ په اولني اینډ سیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو نو ستاسو سره به خپل تصویر سیو شي. نو که بیا هم تاسو نشئ کولی چې په دې طریقې سره خپل عکس ډیزاین کړئ نو د لاندې واتساپ له لارې تاسو موږ ته خپل تصویران راولیږئ تر څو موږ یې په ښه انداز سره درته ډیزاین کړو چې دا هم ډېره اسانه طریقه ده. مننه کوم. تر بلې ویډیو ښې چارې.